دیارلسمه مسله چې هغه مؤلف دلته راوړې ده وي د مسنون دعاګانو او اذکارو الفاظ نه بدلول. دې مطلب دا دی چې کم ذکر یا دعا هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی، د دې د الفاظ به مخکې ورستو کینه نه به په دې کې بدلون راولي. ګوره ذکر دعا دا په دوه قسمه ده، یو خو هغه چې سړی عام الله یادوي یا دعاګانې غواړي، دې کې که ته هر قسم الفاظ وې خو چې شریعت په حدودو کې روایي دا جایز دي. خو چې یو ذکر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی چې هغه به ماښام دا ذکر وي، سحر به یې دا وي، دې ټیم کې به یې دا وي، دې ټیم کې به یې دا وي، دا اذکار دا به هم دقه شان وي څنګه چې د پیغمبر نه ثابت دي. په دې کې به الفاظ بدلې را بدلې نه، په هغې یو دلیل راوړی دی، حدیث ته غوږ کښېږدئ، او د حدیث امام بخاري امام مسلم راوړی، امام ترمذي هم راوړی دی. براء ابن عازب رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، اذا اتیت مضجعک، کله چې ته د شپې خپلې بسترې ته راشي، فتوضأ وضوءک للصلاة، نو داسې اودس چاردام وکړه لکه څنګه چې ته د مانځه دپاره کې، ثم اضطجع على شقك الأيمن، او بیا په ښی اړخ یا په ښی طرف باندې سمله. دا ادب دی د اوده کېدو، چې اوده کېدو دپاره راشي نو چاردام وکړه او په ښی طرف اوده شي. دا مسلې را روانې دلته دا ځای د دې نه دی چې اذکار د خوب بیانېږي، نور اذکار هم دي، خو دلته یو مسله درته ثابتوي د دې روایت نه. بیا په ښی اړخ باندې اوده شي، ثم قل بیا دا دعا ووایه، اللهم اسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك. یا الله دا اسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك. معنی دا حاصله چې ای الله د ثواب د حاصلولو د امید او د عذاب نه د یری د وجې نه ما خپل ځان تا ته سپارلی دی، ما خپل معاملات تا ته سپارلی دي، رغبة ورهبة الیک. د دې معنی دا ده چې یعنی امید ساتم او یریږم تانه. لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، ستا نه علاوه زما دپاره بل د پناهۍ ځای نشتی، یعنی بل ځای نشتی چې ته هغې ته پناهي ویسې او هلته ځان بچ کړي سوای د الله نه، حق الله ته به واپس کېږي. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. اے الله ما ستا پر رالیږلی شوي کتاب او ستا په نبي باندې ما ایمان راوړی دی. بیا به اوده شي، دا ذکر به ووایي، بیا به اوده شي. فإن مت من لیلتک فأنت على الفطرة. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که ته په دغه شپه باندې مړ شوې نو ته په اسلام باندې مړې. که ته په دغه شپه مړ شوې، چا چې دا ذکر ووایي اوده شو. دې اذکارو نه زموږ د پښتانه نه دي خبر، اکثر دا حقیقت دی، ځکه چې دوی ته خوی شوي نه دي او دویم دوی کوشش نه دی کړی د داسې وړه خبره ورته ښکاري. او سبحان الله عجیبه دا ده چې هغه بدعي اذکار ډېر دی خلکو ته یاد دي، یعنی کوم اذکار چې ثابت نه دي هغه دا خلک په شوق او ذوق سره وایي، 1,00,000 پیرې دا ووایه او 50,000 پیرې دا ووایه او بیا پکې دا ختم وکړه او دا وکړه او دغه وکړه. کوم چې نه دي ثابت هغې پورې نښتي، کوم چې ثابت دي هغه ورته نه دي یاد. یو سړي دا دعا ووده شو، دا معمولي نه ده. ته په اسلام باندې مړ شوې، وجعلهن آخر ما تتکلم به. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي بس همیشه دپاره دا دعا خپل اخیری کلام جوړ کړه. څه مطلب دی خپل اخیری کلام جوړ کړه؟ نه، د دې دا مطلب نه چې وده کېږي دا لازم ووایي. خپل اخیری کلام جوړ کړه څه مطلب دی؟ نه، وروسته دې خبرې مه کوه. بارک الله فیک. دا یې معنی ده چې دا ستا اخرنۍ خبره شي، دا ذکر ستا اخرنۍ خبره شي. او چې بیا پسې وروسته موبایل رالی ګورې او فیسبوک ګورې او واټساپ ګورې، دغه موبایلو زموږ نه د اذکارو هم هېر کړي دي. مخکې به خلکو د اذکارو هسې شوق کوو، اوس هغه اذکار هم دغه ذکر دی. وده کېږه په موبایل
راپاسه په موبایل باندې. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم. براء بن عازب وی ما دا دعا د یادولو د وجې نه د نبي صلی الله علیه وسلم مخې ته تکرار کړه. دا وی دا شوق دا چې دعا واورېده او خبره ختمه شوه. بیا ما دا دعا وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ کې چې یاده مې دا و که نه. که تاسو کې دا دعا چا ته یاده ده؟ شپې څوک وایي؟ تا ته یاده؟ کومه دعا ده؟ وی ووایه. بارك الله فيك. بل چاته؟ نه دغه بل ذکر دی د خوب دا ذکر زه بل چاته دی. او چې خبرې شروع کړي دا ټول مفتیان دي. ته ووایه ابو سلیس. بكتابك وبنبيك الذي أرسلت. نو دا زمونږ حال دی او په دې به خفه کېږو نو دا حقیقت دی. که د دین مسله دې راواغسته موږ مفتیان یو، که د سیاست خبرې دې راواغستې موږ د ټولو نه غټ سیاستدانان یو، که د کرکټ او د لوبو باس دې شروع کړو دا ټول کرکټیان او لوبغاړي دي، که د پیسو د ریال او د ډالر او د روپۍ خبره دې شروع کړی دا ټول هغه تاجران دي او هغه کسان دي چې دوی دغه قیسې دي. راشه مین مسلې ته په دین باندې څومره پوهېږي دا ما ته ووایه. او زه دغه ملګرو نه یم خفه دا کم چې نوي دي، زه خفه د هغه ملګرو نه یم کم چې زاړه او دوی ته داسې کار نه یاد. او دیم لا دا وایي زه په درس کې کښېنم. نو څه کښېنې څه مطلب کښېنې؟ زه کښېنم زه صحیح زده کوم ما کې بدلون راغی. او چې کله ته د یو عالم سره کښېنې که نه او په تا کې بدلون نه راځي نو ته په ځان ویرېږه تا کې څه چل دی. ځکه چې دا د الله د طرف نه ګوره د سزا یوه طریقه دا ده چې انسان له په دین کې ترقي نه ورکوي. او چې کله په ترقي پرېږده لکه بعض داسې دي چې ترقي خو ته نه میلاویږي په شا روان دي او ښه مطمئن دي. کله چې ستا دینداري په شا تله که نه نو ګوره دا کله داسې په شا لاړه شي چې سړي نه د اسلام او د دین او د هر څه پاتې شي. دا کله داسې هم لاړه شي. زه تاسو ته مثال د حنظله رضی الله عنه درکړم. حنظله رضی الله عنه دا ګوره یو ځوان صحابي و او دا دلته چې را څومره ناست دي یعنې زه وایم چې غالبا د غالبانو نه هغه کشر و. مشهور صحابي د ملایکو چې ورله غسل ورکړه. دی یو پیر د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره میلاو شو په لاره کې. نو ابوبکر صدیق ورته حنظله څنګه وي منافق دی حنظله. هغه ورته د الله بنده ته خو اوچت مسلمان سړی دا ته څه خبرې کوي؟ وایي موږ چې د پیغمبر سره ناست یو هغه راته د دین بیانوي د جنت او د جهنم باس راته کوي او موږ باندې یو ناشنا کیفیت راشي لکه موږ چې د هر څه اینو زموږ هغه ایمان داسې زیات شي. بیا راشو د کور کې د خپلوانو سره او اهل و عیال سره او په دنیا کې مصروفه شو هغه حالات هم نه کوم چې د پیغمبر په خوا کې. اخر دا مسله د پیغمبر خوا ته راغله. دته اوس دا منافقت ښکاري چې یو سړی دنیا کې مصروف شي. حالانکه دا منافقت نه دی دا خو ضرورت دی. او د هغوی دنیا هم سرسري دنیا وه خېټې یې ساتلې ژوند چې تېری خو خېټه به ساتې څه به خورې څه به څکې د بچو سره به لازم کښېنې مور پلار سره به لازم خبرې کوې د ښځې سره به خبرې کوې. دا مغه ته منافقت ښکارېدو. دا د ایمان کیفیت دی چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم له مسله راغله نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته حنظله دا به هم کې دغه به هم کې. یعنې داسې هم نشي کېدی چې ته بلکل دنیا پرېږدي او دا خو بلکل کېږي نه چې ته دین پرېږدي. دین چې دې پرېږدي خو هر څه ختم شو. هسې موږ کې چا دا سوچ کړی دی چې ما کې منافقت راغلی که نه ټولو دینداري به بره روانه بلکل. بارک الله فیک چې دا سوچ کله ستا زړه کې و که نه ته ژوندی
یعنی انسان دا سوچ کوي چې یاره الله چې څه وي او پیغمبر چې څه وي زه خو دې برابر نه یم نو چې برابر نه یم خو ما کیسې چل دی او بیا چې یو سړی په کته روان وي لکه یو سړی په یو ځي ولاړ دی دا هم د سوچ خبره ته ولې به ځي ولاړ یې ته په ایمان کې بره ولې نه ځي نه په شا روان دی یعنی مخکې ایمانی کیفیت یو شان اوس کمزوری شوی دی مخکې به یعنی د شپې تهجد کول اوس تهجد پاتې شوي دي مخکې به د ساخ لمونځ کوو هغه پاتې شوي مخکې به مصنوع اذکار وي هغه لاړو ختم شو مخکې به 15 وخته لمونځ دا کو اوس 2 یا 3 کوه یا 4 ولې زه په شا روان یم دا د سوچ خبره ده د یېرې خبره ده نو چې یو سړی د علم په مجالسو کې کیني او دی فایده نه اخلي نو دا سړي سه معمولي خبره مه ګڼه دا غټه خبره ده چې ولې تا ته اخر توفیق نه میلاویږي چې ته د دین نه او د علم نه فایده واخلې او دا څومره قیمتي ذکر دی چې ته یې ووایې او په دې مړ شوې ته په اسلام مړ شوې ته په ایمان باندې مړ شوې او موږ کې هر سړی دا غواړي چې زه په اسلام او په ایمان باندې مړ شم او اوده کېده دا هم مرګ دی دې ته وړوکی مرګ ویلی کېږي او هېڅ پته نه لګي چې ته به د بچو او د ملګرو د انډیوالانو په اواز راپاسې او که نه منکر او نکیر به دې په قبر کې کښېنوي د سوال او جواب دپاره کېدای شي ته وده شي او دقه ستا اخرنۍ خبره او بیا موږ ته دا ذکر نه یاد دا د افسوس خبره الغرض اذکار به د خوب په خپل ذکر راځي خو برا ابن عازب پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخکې د دعا تکرار کړه چې یعنی ما ته یاده ده او که نه وی چې فلما بلغت کله چې زه دې ته راورسېدم اللهم آمنت بکتابک الذي انزلت وی چې کله ما دا ووی چې آمنت بکتابک الذي انزلت بیا مې ووی ورسولک الذي ارسلت او ستا په پیغمبر مې ایمان دی کوم چې تا رالیږلی دی پیغمبر ورته ویل لا داسې نه ده څنګه دی ونبیک الذي ارسلت حالانکه نبی او پیغمبر یو سړی به وایي چې داسې دي یعنی یو سړی وایي یا الله زما ستا په نبی ایمان دی تا چې رالیږلی بل سړی وایي زما ستا په پیغمبر ایمان دی کوم چې تا رالیږلی نه پیغمبر ورته نه ونبیک الذي ارسلت نبی وایه رسول مه وایه د دې نه څه ثابت شو نه اذکار چې کوم مسنون دي مسنون مطلب پیغمبر نه ثابت دي په دې کې بدلون نشي کولی اسې تاسو ته یو خبر وکړم کله موږ رد وکړو په چا باندې او الحمدلله دا ردونه کول په عالم په غلطۍ باندې یا د عوامو دا کار هم زمونږ دی ځکه چې دا نور خلک وایي خلک پرېږده چې څه کوي به موږ وایو نه پرېږده نه یو عالم چې په منبر ناست دی دا ذمهواري دی چې خلکو ته د هغوی غلطي وښیي چې دا کار هم غلط دی دا کار هم صحیح دی چې زه تاسو ته دا نه یم چې ستاسو دا کار غلط دی تاسو ته به څوک وایي چې دا کار غلط دی جبریل علیه السلام به راځي جبریل په انتظار ناست یې که څنګه هم زما دا ذمهواري دی چې زه به ستاسو غلطه تاسو ته ښیم دې دپاره چې دې غلطې نه واوړئ یو عالم دی خبره غلطه بیان کړې ده په خلکو کې مشهوره ده خلک په عمل کوي ځکه چې مولوي صاحب ویلي چا ویلي مولوي صاحب ویلي په ما لازم نه ده چې زه دا ووایم چې دې مولوي صاحب دا خبره غلطه ده او غلطی په ما لازم ده یعنی ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونه چې دي په دې کې منګړت روایت هم شته منګړت څه ته وایي یو خو کمزوری یو منګړت یعنی سوچه دروغ کمزوری روایت څه ته وایي یعنی سند یې شتي خو سند یې څه دی کمزوری دا منګړت څه ته وایي یعنی نه سر شتي نه خپې شتي سوچه دروغ دي د پیغمبر په نوم تاسو دا پته شتي په دې منګړتو روایاتو کې داسې ډېر روایت شتي چې هغه ښه دیندارو خلکو د ځان نه جوړ کړي دي دیندارو خلکو جوړ کړي دي او ځکه یو راوي په دې کې ماته ډېر مثالونه یاد دي خو تاسو ته خبره چې تاسو یې پوه شئ ځکه زموږ د خلکو ذهن جوړ شوی دی چې د عالم غلطۍ ته به غلطي نه وایي ګنې ته غیبت کوې په دوی کې یو کس چې هغه ښه دیندار او په دیندارۍ مشهور و هغه نه چا تپوس وکړو چې تا دا دومره حدیثونه د ځان نه جوړ کړي دي او منګړت روایت جوړ کړي دا تا ولې جوړ کړو چې کله علماو نشاندهي وکړي چې دا دروغ دي وی ما ولیدو چې دا خلک د دیندارۍ نه لرې کېدو
نو ما د ځان نه حدیثونه جوړ کړو دې دپاره چې دا خلک دې دین ته رانږدې شي. نیت یې ښه دی که بد دی؟ نیت یې ښه دی که بد دی؟ نو چې نیت یې ښه دی دا کار یې صحیح دی؟ غلط دی. الله علما پیدا کړي دي په دې امت کې وی د دې سړي دا خبره دروغ ده. که دې علماو ځان غلی کړی وی په دې باندې خو بیا ما ورته هم دغه دروغ بیانو. دې خبرې ته م خیال دی که نه دی؟ هسې دا جایز دي چې یو کس منګړت روایت وي د پیغمبر په نوم دروغ او زه واورم هغه چې خلکو ته یې بیانې او زه پرې غلی کښېنم، دا به صحیح؟ دا به غلطي، ځکه چې ته خو ترې نه خبرېږې چې دا روایت دروغ دي، ته خو ترې نه خبر، تا سره علم نشته. زه پوه یم او زه غلی ناست یم ځکه چې ملا صاحب بیان کړی دی، ځکه چې سابیاق صاحب او مفتي صاحب بیان کړی. زه مجرم نه یم؟ زه مجرم د الله م یمه؟ زه مجرم ستاسو م یمه. مجرم د الله په دې یم چې زه څنګه د دین د علومو او د علم دعوه کومه او زه د دین دفاع نشم کولی. ستاسو مجرم په دې یمه چې ستاسو په ما اعتبار دی او اعتماد دی چې دا سړی موږ ته صحیح خبره ښیي، غلطه راته ښیي، د هغې نه منع کوي او ما داسې ونه کړه. اوس زه د ملا صاحب د محبت دپاره تاسو ته حق نه بیانوم، نو دا د کوم ځای انصاف دی؟ د ملا صاحب، د مولوي صاحب، د مفتي صاحب عزت په خپل ځای دی، خو لویه ذمهواري زموږ په اوږو دا ده چې د الله د دین دفاع وکړو او عوامو ته یې واضح کړو. نو الحمدلله دا ردونه چې موږ کوو دا زموږ د چا سره ذاتیات خو نشته. لکه اوس یو ملا مړي پوخا تېر شوی او مسله یې بیان کړې د کمزوري او موږ وایو د ده دا مسله څه وه؟ کمزوري. نو په دې قبر کې چې پروت دی ده سره زما آخر څه دشمني ده؟ زما ورسره پوله پټی شریک دی که زما د قام دی، زما د نسب دی، هېڅ هم نه دی. خو دا ما چې دا وایي چې دا مسله یې غلطه ده نو دا په ما لازم دي چې زه وایم چې مسله یې غلطه ده. ځکه چې زه ونه وایم او بلې ونه وایي، بلې ونه وایي، بلې ونه وایي، خو دا خلک په دې غلطه روان دي که نه. زه به تاسو له مثال درکړم، اگر که دا خبره نه اوږده شي خو فایده منه ده. زموږ په ملک کې د قبرونو په خوا کې تلاوتونه عام کېږي که نه کېږي؟ کېږي. بیا پسې ختمونه په مړي پسې کېږي که نه کېږي؟ کېږي. ولې؟ مولیانې کوي. جواب یې څه دی؟ مولیانې کوي. صحیح ده که نه ده؟ ولې خلک کوي؟ مولیانې کوي. اوس که زه تاسو ته دا ونه وایم چې دې مولیانو دا کار غلط دی، تاسو یې کوئ که نه یې کوئ؟ کوئ یې. نو چې زه تاسو ته دا وایم چې د مولیانو دا کار غلط دی، په دې خفه کېږه مه، بلکې په دې خوشحاله شه او ښه زما قدر او احترام کوه چې وګوره د موږ ته موږ خو په دې لار روانو او خو چې ده راته ووایي چې په دې مسلې څه دلیل نشته، دا کار خو نه پیغمبر کړی، نه صحابه کرامو کړی، نه دې څلور امامانو کړی، نه بل امام کړی. دا د خفګان خبره نه ده، په دې خوشحاله شي. زموږ په دې عوامو کې دا مرض دی چې دوی خفه کېږي په دې باندې، الله استغفر الله وایي په منبر ناست اوس غیبت کوي، په منبر ناست اوس غیبت کوي. دا غیبت دا د دین د دفاع دپاره دی. دا څه دپاره دی؟ د دین د دفاع دپاره دی. لکه ګوره کله چې یو حدیث موږ ته راورسي د هغې سندي لکه دا اورېدلی، دا اورېدلی، دا اورېدلی، نو بیا دا علما څه کوي محدثین؟ وایي دا پلانې پکې دروغجن دی، دا پلانې څه دی؟ دروغجن دی، دا سند کمزوری شو. اوس دې غیبت باره کې هم څه خیال دی؟ لازم دی که دی ونه وایي چې دی دروغجن دی، خو دا روایت خو په خلکو کې مشهوري، نو په ده لازم دی چې څه ووایي چې دا پلانې دروغجن دی، خپل ذاتیات دي ورسره پوله پټۍ شریک دی، د الله دپاره یې ووایي دی دروغجن دی. کله چې خبره مې دا کوله چې کله موږ په یو مسله باندې رد وکړو چې لکه دا عبادت نشته په شریعت کې دا کار نشته، یاره مړی یو خو تاسو دا نشته او دا خیر دی. نو یو سړی اوس د پیغمبر د پیدایش په ورځ خوشحالي کوي، دې کې څه دي؟ یو سړی د پیغمبر د پیدایش په ورځ خوشحالي کوي، بار ربیع الاول را روان دی، ځکه مې ته دا مثال و. نو اوس تاسو دې پورې منخطي، خو د پیغمبر په پیدایش خوشحاله دی.
یعنی دی خو یو کار کوي هغې ته عبادت وایي دې ځای کې دې صحابي صرف د نبي په ځای رسول ووی د نبي په ځای څه ووی رسول پیغمبر ورته وایي نه ګنجایش نشته او تا پکې دومره لوی ګنجایش پیدا کړی نوي نوي عبادات پکې رانه باسه او زه به تا ته څه نه وایم چې ستا دا کار غلط دی او که مې ووایي چې ستا دا کار غلط دی یاره دا سخت خلک دي سخت نه دا سختي چې کومه ده دا زه دین ګڼم او دا زه تاسو سره محبت کوم ځکه یې درته وایم یعنې زه هم دا کار کولی شم والله که ما نه به څوک خفه شي چې څوک څه کوي زه ورسره عقه کوم ما نه به څوک خفه شي ټوله دنیا به مې صفت کوي چې څومره ښه سړی دی او څومره تکړه مولا دی څومره تکړه عالم دی سبحان الله د اوسه پورې موږ د ده د خولې نه دا نه دي اورېدلي چې دا کار مه کوئ دومره اخلاقي دی ښه وایي دومره خو اخلاقي دی نو چې اوس مولا صاحب د خان مولای او د ملک صاحب مولای او د پښتنو مولای او د پلاني او د علاني نو د ده نه څوک خفه کېږي د ده نه خلک خوشحالېږي ما یو ورځ څه کسان وران شوي نو مسله یې ماله راوړه نو ما زه به یې جواب کوم خو ګوره بیا به خوا دې خوا کېږئ نه ګوره دا مې راته ووایي نه 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 بس نو دا یو طرف ته کمزوري و بل طرف ته زورورو سبحان الله هغه مسله بلکل د قرآن او حدیث ورانه کې د کمزوري په طرف تله نو دا کم چې زورورو دوی داسې کاږه کاږه په کولونه مې ایښودي او دا پلانی ملک صاحب ناست دی ما ته وایي او دا پلانی ملک صاحب ناست دی او دا پلانی ناست ما ډېره ښه ملکانان ناست دي او که فقیران ناست دي کومه مسله چې تاسو ما ته وایي زه به د هغې جواب درکړم مسله چې ما وکړه د فقیر په طرف وه سړی ګرم شو غوغا یې جوړه کړه دا خو داسې و دا داسې و دا داسې ما یې که هر څه کوي خو مسله دغه ده ما راته بیان کړه نو هغه یو ما ته دا ووایي چې بس موږ دا نه منو نو ما یې څه کې وایي موږ به خپل مولوي صاحب ته ووایو موږ به خپل مولوي صاحب ته ولې زه خپل نه ومه تاسو څه وایي زه خپل هم که نه ومه پښتن زمې یم پښتانه ده هم عالم هغه چاته وایي چې قرآن او حدیث بیانوي ما ورته بیانول نو دې څه مطلب چې موږ خپل مولا ته ووایو چې زموږ په مرضۍ چلیږي موږ به خپل مولا ته ووایو څه زموږ په مرضۍ نه چلیږي لکه ما که خپل مولا ته وایو که بل ته وایي مسله درته ما دغه ده بیان کړه اوس ګرځئ ځان نو که چېرته زه د هر چا سره نرمي کوم او هر چا غلطي ته هم صحیح ویم او صحیح ته ولم صحیح ویم نو بیا خو ما لوی خیانت وکړو زما د دې مبارک ځینه دا نصیحت دی د مولیانو ته چې د الله نه وویریږئ قیامت په ورځ که یو امتي م راغی او ته یې دې ګریوانه د الله په مخ کې ونیوې که نه چې تا ولې ما ته حق نه بیانوو تا ولې ما ته رښتیا خبرې نه بیانورې څه جواب به ورکړې خلاص به شي بیا د هغې نه ښه دا ده د هغې نه ښه دا ده د هغې نه ښه دا ده چې د حق ویلو توفیق د سره نشته او الله نه یې درکړی که نه دا مولاتوب پرېږده ګرځه ځان له چې د بهر مزدوریانې کوه د عامو خلکو په شان دا دې ښه نه ده ذموار خو نه شوي د خلکو که نه او چې خلک څه وایي ته ورسره کوې دا خلک تا نه کله بیا خفه کېږي دا خو به ټول تا نه خوشحاله قدر او عزت به دلم نه کوي دا هم یاد ساته ځکه چې سبحان الله قدر او عزت د هغه انسان چې هغه حق پرسي د دې یو رعب وي د دې یو دبدبه وي ما تاسو ته کیسه کړې زه یو پیر یو امیر صاحب پسې ورغلم زما ورسره څه کار راپېښ شو امیر صاحب پسې ورغلم چا راته ډېره وښوي ډېره دلته ده دی چې ورغلم ور مې وټکو ما امیر صاحب شتي وي او دننه دی ناست ما سر وخت کاره کړو د انډیا فلم لګېدلی د امیر صاحب پکې هم ناست چې راووتو نو اته خو پته دی چې دی په موږ باندې کله کله ردونه کوي او زه صفایي دپاره ما ته وایي نو هلکانو دا شی ولګوه ما یې هلکانو لګولی او ته ورسره ناست وي تا هغه اخري درجه کې هم نه چې دا ځای دې ورته پرېښودی وي یعنې هلکانو ته دا ویل چې کار هم غلط دی دا خو پرېږده تا د هلکانو نه هغه ځای هم پرې نه ښود چې دا ځای خو دې ورته پرېښودی وي چې دا د بېدینۍ کار روان دی زه ترې ځم او تسبیح ورسره هم لاس کې وي هغه یې مړولي اصلي د امیر صاحب نه به څوک خفه شي
چې د سره د انډیا فلم ته ناستي ته دې نه خفه کېږي په څه به ترې خفه شي ها دینداره سړی ترې خفه کېږي په دې ترې خفه کېږي چې وروره تا زما خیرخواهي ونه کړه زه د جهنم په لار روان وم تا زما لاس ونیو زه دې رانه کوته زه په غلطه روان وم تا ما ته ونیوي چې دا کار غلط دی محبت د هغه سړي سره ساته چې ستا خیرخواهي پوه شوي که نه دا دومره اوږده پړپړه چې ما بیان کړه تاسو پسې ورسېدئ دوه خبرې ته واضح شو یو د یو عالم رد په بل عالم باندې په کتاب باندې یا د چا په غلطۍ باندې دا دین دی دا څه دی دا دین دی دویم چې کوم عالم د ته حق بیانوي او ستا غلطۍ ته غلطۍ وي او ستا صحیح ته صحیح وي دقه عالم مضبوط راونیسه همدې ستا خیرخوا دی او دا چې درته په مخه خاندي را خاندي او په مخه درته کیني پاسي تا ته کیني پاسي او دغه کېږي نو بیا مسله څه ده ګډه وډه ده بیا مسله ګډه وډه ده او چې بیا له خپې وله چاپې کوي را چاپې کوي تاسو ته ما ویلو که زه یو پروګرام له پورې لاړم چا راله دعوت را کړو چې زه اوس ورغلم پروګرام ته دا مالداران پکې ناست ډېر شی نو یو مولوي صاحب ښه پټکۍ ښه برابر ښه کپړی په اوږه پرته ده هغه ناست دی د یو له خپې چاپې کوي یاره ما چې دا ځمکه کولاو شو زه پکې دننه ورغلی صرف په دې ځکه چې مولا ما ته هم ویلی کېږي مولا ده ته هم ویلی کېږي دې د لاسه یارې ته ناسې او د مالداره خپې چاپې کې هسې دې به دې مالداره ته ووایي چې ستا دا کار غلط دی یاره والله که د نوح علیه السلام امر عمر دې وله ورکړو که نه چې خپې وله چاپې کوي دی به ورته څه ووایي چې ستا کار غلط دی کیلو کې تاسو خیال کړی که نه کله ناکله د مانځې وخت وځي خو انتظار به کې صیب ته دی ویلی شي چې دا صیب چې دا کوم کار کوي دا غلط دی په مخه به شاته ګوره لکه د مانځه ټیم ځي الله خفه کېږي ور مخکې شه نه هغه فلانی و علانې و دی به تا ته څه حق بیان کړي دی به څه حق بیان کړي چې دی د خلکو مزاج ته ګوري عالم به د چا مزاج ته نه ګوري عالم به دې ته ګوري چې الله څه وایي او د الله پیغمبر څه وایي او بیا به په طریقه په حکمت سره په ښایسته انداز سره خلکو ته بیانوي ما سره ډېر خلک میلاو شي ډېر بې انتها را سره رابطې وکړي وایي موږ انتهایي خوشحاله یو دا مسلې موږ اول پیر واورېدې ولې مخکې نه وي دا مسلې که ما نه وي راویستې بیا خو دا بدعت دی وي خو دې غریبانانو ته چا دا مسلې بیان کړي نه دي نو الله دې زمونږ په حال رحم وکړي او دا قسمه مولیانو ته دې الله هدایت وکړي الله دې هغوی له طاقت ورکړي چې قرآن او حدیث بیان کړي خلاصه د 14مې مسلې څه وه مسنون دعاګانو الفاظ نشي بدلولی عامي دعاګانې عام اذکار کې که الفاظ وله بدل کړي هم څه خبره نه خو چې جایز